هر څه نه مخکې د دې درنې غونډې او د دې ځوانانو د فراغت له امله تاسو ټولو ته مبارکي وایم او له استادانو نه او د انسټیټوټ له مسؤلینو نه مننه کوم چې مهنت یې وکړو، خواري یې وکړه او ماشاءالله دا د درېیمه دوره یې هم پای ته ورسوله. ورونو، د بهرنیو چارو وزارت په دې فکر کې ده چې هغه ځوانان چې په دې وطن کې تعلیم کړی، مبارزه یې کړې، تر دې ځایه ځانونه را رسولي دي، د هغوی استعدادونه نور هم وده وکړي. زه خوشحاله یم چې تاسو غوندې ځوانان چې له دیني علومو فارغ دي، العصري علومو فارغ دي، پوهنتون نه فارغ دي، دوره حدیث نه فارغ دي، له هغه نه وروسته د ډیپلوماتیکو زده کړو دپاره تخصصي دورې پای ته رسوي. دا یقیني یوه لویه لاسته راوړنه ده او دا هم باید یادونه وکړو چې زموږ دغه د انسټیټوټ دورې دا یوازې د بهرنیو چارو د وزارت دپاره نه دي، دا د ټولو وزارتونو دپاره دي. دا اوس چې کوم کسان فارغېږي دا د اسلامي امارت د 26 بېلابېلو وزارتونو او ادارو کسان دي چې الحمدلله دلته خپله دوره پای ته ورسوله. همداسې کوشش کوو چې د ډیپلوماسۍ انسټیټوټ نور هم تقویه سي، معیار نور هم ښه سي. ولې اوس هم الحمدلله له کومو شاګردانو سره چې زه بیا کله خصوصي مجالس لرم نو هغوی ډېر راضي دي چې موږ په نورو ځایو کې چې زده کړې کړي دي دلته الحمدلله معیار ډېر ښه ده، ډېر لوړ ده. زموږ هیله به دا وي چې دلته تاسې څه واورېدل، څه م زده کړو، دا د دې دپاره اساس او بنیاد سي چې تاسې نوره مطالعه وکړئ، تجربه حاصله کړئ. لکه مخکې چې اشاره وسوه، دا سیاست، ډیپلوماسي دا رښتیا هم نن سبا یوازې په یو وزارت پورې منحصره نه ده. هر څوک په هر ځای کې له خارجي اتباعو سره مخ کېږي، له میلمنو سره مخ کېږي، خارجي سفرو سره مخ کېږي. هر وزارت باندې داسې دوره راځي چې یو ځای تړون کوي، یو ځای مذاکرات کوي په مختلفو برخو کې، هغه که په اقتصادي برخه کې، که په سیاسي برخه کې، که په فرهنګي برخه کې. نو ښه ده چې دا ټول ملګري ورته پوه وي او ورته آماده وي. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دا دربدره ملت، دا بیچاره ملت، دا نور له جنجالونو نه وساتو، له ټکرونو نه یې وساتو او کوشش وکړو چې داسې خدمت یې وکړو، داسې رهبري یې وکړو چې بالاخره هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ورونو، تاسو به ویلي د ډیپلوماسۍ په برخه کې لوی شی چې ده هغه تدبر ده، هغه تعقل ده، هغه حوصله ده. هغه به په یو ځای کې د تا جذبات راپارېږي خو ته به له حوصلې نه کار اخلې. ته به کوشش کوې چې خپل ملت، خپل ولس له داسې جنجال او ناخوالو نه وساتې چې بیا ځینې وتلی نه سي. موږ الحمدلله د همدې سیاست په رڼا کې تاسې وینئ چې د دنیا 50 هیوادونه دا دلته راغلي وو، 20 کاله جنګ ورسره وسو، الله تعالی وطن ورنه خلاص کو، وطن آزاد سو. له هغه وروسته چې موږ په سیاسي ډګر کې کار شروع کړی او په بهرني سیاست کې کوم قدمونه اخیستي دي، په ډېره حوصله او په ډېرو مشورو اوس الحمدلله د هیواد د نړۍ په بېلابېلو هیوادو کې 40 استازولۍ، سفارتونه او کنسلګیرۍ دا اوس د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت په اطاعت کې دي او له دې ځای نه هدایات اخلي او قنصلي او سیاسي خدمتونه سرته رسوي. اوس دې ځای ته چې موږ رسېدلي یو، طبعا هم ترخې هم لیدلي، خوږې به هم لیدلي، خو حوصله هم کړې ده، تر دې ځای را رسېدلي. په ما باندې کله کله انتقاد کېږي چې وزیر صاحب خارجه ولې په پلانۍ موضوع کې ډېر جدي عکس العمل نه ښیي. دا طبعا هر چا ته خوند ورکوي چې هغه تیزې خبرې وکړي، هغه د خلکو احساسات راوپاروي، هغه ته ځوانان ډېر شاباسي ورکړي، خو ولې د ملت
منافع دا ډیر مهم دي. دا دومره لوی ملت رهبري کول او په ټولو برخو کې ټولې ګټې په نظر کې نیول دا یقیني حوصله غواړي. نو همیشه باید تاسې له همدغو اوسنیو درسونو نه دا څه اخیستي وي چې له هدف نه به نه تېرېږي. خپل هدف ته به ځان رسوي، خو هدف ته په رسېدو کې به په لاره کې ځان ته جنجالونه نه جوړوي. د افغانستان دا جغرافیه، د افغانستان موقعیت، په د دنیا په سطح د افغانستان حیثیت، دا خود به خود دې ته جوړ ده چې ته د افغانستان وساتې، دا متحد وساتې، د دې امن وساتې، دا له فتنو وساتې، دا له مخدره موادو وساتې، دا له فتنهګرو وساتې. دا به خود ترقي کوي، ځکه دا د شرایط دې ته آماده دي چې دی د سیمې د اقتصاد په مرکز بدل سي، د اتصال په مرکز بدل سي، د سیمې په امنیت او په سیاست او په اقتصاد کې مثبت او لوی رول ولري. او دا یوازې په خبرو نه کېږي، دا په عمل کېږي، دا په پوهه او په تدبیر سره کېدای سي. نن الحمدلله موږ تاسې په تېرو 3 کلو کې په داسې حال کې چې پخوا تر فتوحاتو مخکې 15 سلنه بودیجه له خارجه تمویلېده، نن هم 100% بودیجه خپله ده. او هغه کارونه په دې نظام کې الله تعالی توفیق را نصیب کو چې ترسره سو چې هغه په تېرو 100 کلو کې نه و ترسره سوي. په تېرو 100 کلو کې خو د موږ 40 لکه هیوادوال په نشو اخته سو، ځوانان هم بېلارې سو، له یوه نه یې اربکی جوړ کړو، له بل نه یې څه جوړ کړو، له خپل ملت سره یې وجنګول. نن الحمدلله د هغو معتادانو تداوي کېږي، نن د موږ لوی لارې رغول کېږي، نن د موږ هغه لوی حیاتي پروژې چې د افغانستان مستقبل ورسره تړلی ده هغه په همدغو کمو امکاناتو باندې عملي کېږي. د امو سیند چې تېر 40 کاله یې د افغانستان خاوره وړه، د افغانستان کلي، جوماتونه، مکتبونه، فصلونه یې تخریبول، همدغه اسلامي عمارت استنادي دیوالونه ورته جوړ کړو، ورته جوړوي. په لومړي ځل باندې د افغانستان له بهر سره د نښلون دپاره او په داخل کې لوی پروژې د اوسپنې د پټلۍ، د اورګاډي په دې باندې کار شروع شو. لوی پروژې لکه ټاپیو، نوري فایبر دا شروع شو. افغان ترانسو دغه هغه پروژې دي چې د عملي کېدو په درشل کې دي او شروع کېږي به انشاءالله. دا ټول هغه څه دي چې د برېښنا بندونه، د برېښنا د تولید زیاتوالی، هغو ته کافي توجه سوې ده. تر مځکه لاندې د اوبو د ذخیرو ساتنه، چک ډیمونه، د افغانستان د شاوخوا 400 ولسوالیو په سطحه، د هرې ولسوالۍ په سطحه یو چک ډیم منظور سوی او زیاتره یې الحمدلله جوړ سو. عملي کار پې روان ده، خبرې نه دي، تبلیغات نه دي. افغانستان د نړۍ په سطحه د مخدره موادو لومړی تولیدونکی هیواد، نن الحمدلله تولید 0 ته راټیټ سوی. نو چې یو افغانستان هم په امنیت کې لاسته راوړنې ولري او هم په سیاست کې متین او محکم ګامونه اخلي او هم په بېلابېلو برخو کې تاسې وینئ چې د موږ اقتصادي تجارتي نمایشګاوې د سیمې په هیوادونو کې پرانستل کېږي، په کابل کې پرانستل کېږي، راشه درشه زیاته سوې. نو دا ورونو ټول هغه څه دي چې د تاسې غوندې ځوانان چې وروزل سي او قوي ډیپلوماتان ځینې جوړ سي، بهترین سیاسیون ځینې جوړ سي او د خپل هیواد د ګټو ساتونکي ځینې جوړ سي، په اسلامي فکر تربیه سي، له دین او له خاورې نه د دفاع فکر یې تقویه سي او بالاخره بهترین داعیان ځینې جوړ سي، بیا نو د دې ملک د دې هیواد مستقبل به بیا ډېر روښانه. نو د همدې غرض دپاره الحمدلله د بهرنیو چارو په وزارت کې لکه څنګه چې د ډیپلوماسۍ د انسټیټوټ دورې دي شروع دي، همداسې د انګلیسي ژبې، د عربي ژبې او د نورو مختلفو ژبو کورسونه شروع دي او دې ته به نور هم وده ورکوو. همداسې مختلف مجالس وخت په وخت نور دایریږي،
همدا اوس زموږ په وزارت کې د کونسلي چارو د زده کړې دپاره خپلو نویو کارمندانو ته یو بل سیمینار شروع ده چې زده کړې ورکول کیږي. نو دغه سلسلې ته به وده ورکوو. هیله ده چې تاسې چې دلته څومره وخت تیر کو له ځان سره ښې خاطرې ولرئ او له خپل مرکز سره خپله رابطه ټینګه وساتئ. دغه په حکومتداري کې ډېر کومک کوي له تاسې سره. نو نور د تاسې وخت نه اخلم. جناب معین صاحب هم خبرې کوي. یو ځل بیا له انسټیټوت ریاست نه مننه کوم، له استادانو نه مننه کوم چې دغسې بهترین قدرونه ټولنې ته وړاندې کړو او الله تعالی دې دا سلسله کې نور هم برکت واچوي.